بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. سی شارپ د ډاټ نت فریم ورک تر ټولو اسانه، قوي، غوره او هر اړخیزه ژبه ده. یعنې که چیرې ستاسو سی شارپ زده کوئ، د ډاټ نت فریم ورک څخه ستاسو په بشپړ ډول ګټه پورته کولی شئ. دوستانو، مخکې له دې چې موږ په سی شارپ کې نوره زده کړو ته ادامه ورکړو او نوره هم ژور پکې لاړ شو، نو دغه زه اړینه بولم چې تاسو د ډاټ نت فریم ورک په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو، په دغه لیکچر کې به هم ستاسو زده کړئ چې ډاټ نت فریم ورک څه شی ده او له کومو عناصرو څخه جوړ ده. دوستانو، ډاټ نت فریم ورک چې ده دا د کمپیوټر پروګرامونو، اپلیکیشنونو او سرویسونو جوړولو لپاره چټکتیا او اسانتیا رامنځته کوي. یعنې دغه ډاټ نت فریم ورک چې کوم ده، دا سی شارپ کې کله چې تاسو پروګرامونه جوړوئ یا اپلیکیشن جوړوئ یا سرویسونه جوړوئ، هغوی چټکتیا، اسانتیا کې ډېر مهمه ونډه لري. ډاټ نت فریم ورک چې ده دوستانو، هغه له دریو شیانو څخه تشکیل شوی ده، چې لومړی ده کامان لینګویج رن ټایم یا CLR، دوهمې ده ډاټ نت فریم ورک کلاس لایبرري، دریم چې ده هغه کلیکشن آف ډیولپمنٹ فریم ورکس. یعنې د خپله ډاټ نت فریم ورک چې ده، دې کې دننه هم واړه فریم ورکس شته دي، لکه EDO ډاټ نت. دوستانو، بیا هم وایم چې د مایکروسافټ ډاټ نت فریم ورک چې کوم ده، دا د آبجیکټ یا شیانو مجموعه ده یا کتابتون ده یا کلیکشن ده، کوم چې په کمپیوټر کې ډول ډول پروګرامونه انځوروي یا یې جوړوي. یا که داسې ووایو چې مایکروسافټ ډاټ نت فریم ورک چې کوم ده، دا یو داسې چوکاټ ده، یو داسې اسانتیا یا سهولتونو مجموعه ده چې د هغوی په مرسته موږ کولی شو چې د کمپیوټر پر مخ شیان انځور کړو یا یې جوړ کړو. دوستانو، دغه د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.